بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ بستئ. تیر درس کې موږ کنټکسچوال مینیو دویم پارت ویلی و، کاپي کټ پیسټ شارټ کټ او بعضې نور آپشن. دې لیکچر کې به موږ نیو شروع کوو. نیو کې موږ سره دغه خبرې دي. په نیو کې موږ سره اول فولډر دی، دویم شارټ کټ دی. دغه دواړه او ورسره دغه چې دي دا موږ سره فایلونه دي: مایکروسافټ اکسس، بیت میپ، ایمیج، کنټاکټ، ورډ، جورنال ډاکومنټ، مایکروسافټ پاورپوینټ، پبلیشر، ټیکس ډاکومنټ، مایکروسافټ اکسل ورکشیټ. ښه، او بل چې دی ګوره موږ به فولډر، وینرار او همداشان بریف کیس دې درې واړو ترمنځ فرق وایو او ورسره به شورټکټ زده کوو. ګوره زه چې کله فولډر راولم نیو ته به راځم، نیو کې فولډر باندې کلیک کوم. چې کله ور باندې کلیک کوم ماته هغه فولډر اتوماتیکلی په ډیسکټاپ باندې راشي. ښه، تا نه اوس دلته نیم غواړي چې نیم ورکړې که نه ورکړې. که نیم نه ورکړې انټر پریس کړه. که نیم ورته ورکړې فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې خان، انټر، دا نوم ما دې ته ورکړو. بیا زه راځم رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم، بل فولډر راولم. دې ته فار ایگزامپل زه نوم ورکوم جان، انټر مې پریس کړه. ښه، اوس زه ورته وایم چې فار ایگزامپل زه دغه فولډر د شارټکټ په ترو باندې راوستل غواړم. نو نیو فولډر شارټکټ چې دی هغه کنټرول شیفټ ان دی. کنټرول شیفټ ان کله چې زه کنټرول شیفټ ان پریس کړم دا ماته فولډر راشي. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل زه دې ته نوم نه ورکول غواړم. کنټرول شیفټ ان دې ته هم نوم نه ورکول غواړم. کنټرول شیفټ ان فار ایگزامپل دې ته ما چې ولیکه طاهر، انټر. بل ورځ زه رالم زه چې فار ایگزامپل دې فولډر ته نوم ورکول غواړم. تاسو به دې فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ او لاندې به راشئ رینیم. رینیم چې کله کلیک کړئ تاسو ته به اتوماتیکلی هغه څنګه شي، رینیم شي. څه نوم ورته ورکړئ، فار ایگزامپل دا مې ورته ورکړو، انټر. یا زه فار ایگزامپل دا طریقه هم نه غواړم، زه غواړم چې د شارټکټ په ترو باندې دلته نیم بدل کړم. دا فولډر به انتخاب کړئ، F2 به پریس کړئ. F2 دې چې کله پریس کړو نو تا ته به هغه راشي. فار ایگزامپل ما دا ورته ورکړم، انټر. صحیح ده ملګرو. رایټ کلیک کوم، نیو شارټکټ. شارټکټ تا څه کار کوي؟ شارټکټ تاسو ته دا کار کوي چې فار ایگزامپل ته کولی شي چې د یو فایل یا د یو فولډر یا داسې د یو بل څه شارټکټ دلته راولي. لکه فار ایگزامپل ما شارټکټ باندې کلیک وکړو، دې سره داسې یو ونډو کولاوه شو. صحیح شوه. زه دې کې ورته چې لیکم ایم ایس پینټ، دا مې ولیکه بس سمپل، نیکسټ، فینش. ما ته د ایم ایس پینټ شارټکټ راغی. کله چې په دې باندې ډبل کلیک وکړم تاسو ته به اتوماتیکلی ایم ایس پینټ پروګرام چې شي کولاو به شي. دا هم د وینډوز یو برخه ده، دا به هم د خیر سره به موږ او تاسو په دې وینډوز کې وایو، وینډوز کلاس کې. بیا رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم، شارټکټ زه ورته فار ایگزامپل نوټ پیډ، انټر مې پریس کړو، تا ته نوټ پیډ والا آیکن راشي، شارټکټ. رایټ کلیک، شارټکټ. صحیح ده ملګرو. یا زه چې فار ایگزامپل ډي ډرایو ته لاړ شم، ډي ډرایو کې ما ته لاړ شه، فار ایگزامپل آل فایلز، دې کې لاړ شه کوم یو ته، دې کې فار ایگزامپل لاړ شه مای اون بک ته، دې یو ته، دې کې کوم یو ته لاړ شه پی ډي ایف ته، او دې کې سپریټ ته، دې کې مای بک، دې کې ایډیټیډ، دې یو ته لاړ شه او دې کې دې یو ته راشه. بس دا ما راوسته، انټر انټر انټر، دا ماته یو نه راغی. کله چې زه په دې باندې ډبل کلیک وکړم تاسو ته به هماغه بک کولاو شي کوم چې ما هلته ورسره شارټکټ انتخاب کړو. صحیح ده ملګرو. ښه، بیا زه رالم، زه غواړم چې دا درې واړه ډیلیټ کړم، ډیلیټ، انټر. نو معنا دا شوله چې تاسو د شارټکټ د ترو نه د هر سیز شارټکټ ډیسکټاپ ته راوستلی شئ چې په لنډه او په شارټ طریقې سره هغه به تاسو کولاو یا اوپن کړئ. ښه، زه اوس راځم خپل خبرې ته. دغه درې خبرې دي، یو فولډر دی، بل وینرار دی، بل څه شی دی، بریف کیس دی. فولډر کې چې ته معلومات چې هم ساتلی شي، وینرار کې معلومات چې هم ساتلی شي، بریف کیس کې معلومات چې هم ساتلی شي. فرق درې واړو ترمنځ څه دی؟ صحیح ده ملګرو. فرق درې واړو ترمنځ دا دی چې فار ایگزامپل
فولډر کې چې کله ته معلومات واچوي دې کې ته پاسورډ نشي ورکولی. وینرار کې چې کله تاسو معلومات اچوئ پاسورډ ورکولی شئ. بریف کیس کې چې کله تاسو معلومات واچوئ پاسورډ نشي ورکولی بلکې دا اپډیټ کولی شي. څه مطلب شو؟ فار ایگزامپل ما دا راواخیست ما کاپي کړ دا یو دا زه دې فولډر کې اچوم اوریجنل فولډر دې کې ما دا پیسټ کړم. صحیح ده ملګرو؟ دې ته ما چې ولیکم F2 اوریجنل. صحیح ده؟ دې باندې ما رائټ کلیک وکړ دا ما کاپي کړم دلته زه راځم دې فولډر ته دې کې هم زه دا پیسټ کولی شم یا زه راځم فار ایگزامپل دې کې پیسټ کوم رائټ کلیک به دې باندې وکړئ اوپن کا هلته چې کا پیسټ کا ته کنټرول وی پریس کا یا هلته راشي تاسو فایل ته او دې کې چې ووهئ پیسټ فایلز فرام کلیپ بورډ دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک کړئ دا اوکې پریس کړئ خو دې سره به تاسو کولی شئ پاسورډ هم ورکولی شئ. ما فار ایگزامپل دا څنګه کړ اوکې اوکې مې چې کله کلیک هغه فولډر ما دلته اټومیټیکلی راغی. صحیح شو؟ بله خبره زه راځم بریف کیس ته. بریف کیس کې دلته رائټ کلیک کوم پیسټ هغه هم راغی دلته هم راغی درې واړو کې یو کار وشو. صحیح ده ملګرو؟ دې کې اوس کار دا دی چې پاسورډ نشي ورکولی دلته ورکولی شي او دې کې چې دی اپډیټینګ کولی شي. څه معنا شو؟ لکه فار ایگزامپل زه رالم دې ته زه غواړم چې دې ته پاسورډ ورکړم. صحیح شوه؟ تاسو به دې باندې رائټ کلیک وکړئ او دلته به چې ورته والی سیټ ډیفالټ پاسورډ دې باندې به کلیک یا چې تاسو اټومیټیکلی کله راځي هلته تاسو ته چې ما ویل چې سیټ پاسورډ هغه باندې به کلیک فار ایگزامپل ما دې ته دا پاسورډ ورکړو دا به اوکې کړئ کلوز. صحیح ده ملګرو؟ دې کې تاسو سره داسې اپشن نشته دی چې ته په دې باندې پاسورډ دې ته ولګي. صحیح ده ملګرو؟ ښه زه رالمه دې باندې چې زه کله کلیک کوم دا اوپن کوم ښه دې نه ما نغېسته سیټ ډیفالټ پاسورډ شاته خو به نه ښکاري دلته به وشو خیر سیټ ډیفالټ پاسورډ ښه دې دلته چې پاسورډ مې درکړی خان اوکې کلوز. ها تاسو به داسې نه کوئ ملګرو زه به دا ډیلیټ کړم دا اوریجنل فولډر به زه ډیلیټ کړم. اوس زه راځم اوریجنل دا کاپي کوم دا مې چې کله کاپي کوم مینرار ته راځم. صحیح ده؟ ډبل کلیک دلته راځم دا پیسټ کوم یا کنټرول وی پریس کوم کنټرول وی پیسټ ته وایي کنټرول وی سیټ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ فار ایگزامپل دا انټر بیا انټر. اوس چې کله تاسو راځئ دا اوپن کوئ تاسو نه به پاسورډ غواړي. صحیح ده ملګرو؟ تاسو نه څه غواړي پاسورډ نه که دا دې غلط چېرته ورکړو تا ته به فایل که ویډیو وي که پیکچر وي که هر څه وي تاسو ته به نه کولاویږي. یو بله خبره اوس دا ده چې ګور کله چې زه بریف کیس ته راشم دې کې ما سره هماغه یو دانه دی دلته رالم فولډر ته دلته هم هماغه یو دانه دی. فار ایگزامپل زه رالم دې ځای کې دلته ما یو څو پیکچرې ور واچولي پیسټ تاسو وګورئ طاهر والا فولډر دلته چې تاسو کله رائټ کلیک وکړئ دې کې به اپډیټ نه وي رائټ کلیک اپډیټ نشته رائټ کلیک اپډیټ شته اپډیټ ال باندې به کلیک کړئ کریټ اپډیټ به وایي ورته تاسو ته وګورئ دې فولډر کې به هماغه یو دانه وي دې کې به هم هماغه یو دانه وي یو دانه دی او دې کې به څه وي دې کې به زیات شوي وي یعنې عکسونه هم ورته راغله پیکچرې او فایل هم پکې خپل پروت دی. ښه د دې ګټه څه شوله دې ګټه خو دا ده چې تاسو ته پکې سمپل فایلونه سیف کېږي ویډیوګانې سیف کېږي. صحیح شو؟ دلته تاسو خوندي ساتلی شئ دې کې تاسو پاسورډ ورته ورکولی شئ دې کې تاسو اپډیټینګ کولی شئ. اپډیټ څه معنا شوه یعنې ستا سټوډنټس دي ته وایې چې دا اوریجنل دا زما فولډر دی دې کې زه بعضې ورځې معلومات اچوم بعضې ورځې پکې نیو اچوم نیو معلومات بعضې وخت ترېنه ایسته کوم نو دغه معلومات زه غواړم چې سټوډنټانو دپاره شاګردانو دپاره د په دې حالت کې وي چې کوم په دې فولډر کې موجود وي دغه فولډر والا معلومات په دې کس ته هم دلته راځي نو هغه سټوډنټان به څه کوي رایټ کلیک به کوي اپډیټ آل به وخي رایټ کلیک به کوي اپډیټ آل به وخي نو هغوی سټوډنټانو ته به هم معلومات اپډیټ کېږي یعنی کله چې ته دا فایل شیر کړي دا فولډر شیر کړي دا بریف کیس نو هغو به هلته اپډیټ وخي څه به وخي اپډیټ نو دې د وجې نه به چې د هغوی ته دغه معلومات اټومیټیکلی دې فولډر ته راځي
امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مو خوښ شوي د لایک بټن پرس کړئ. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پرس کړئ. بیل آیکن هم پرس کړئ تر څو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. السلام.